زیاتره مرګرو چې دا یو ټي آی مطلب دا دی چې په وړو بولو کې انفیکشن یې زخم یې واړه بولې زیړې یا سوځي را سوځي نو دوی وایي چې د دې لپاره موږ څه استعمال کوو. په سعودي عرب کې ټول نه ارزانه دوا چې دا ښه اکول یورینال دی دا تاسو راغستی شئ. د دې قیمت 2 ریاله دی. دا داسې ګرینیولز فارم کې دانې دانې دوايي ده. صحیح شو 3 ټایمه چې دا یو چمچ تاسو ګیلاس اوبو ته اچوئ او څښئ د روټۍ نه نیمه ګنټه پس. صحیح ده روټۍ نه مخکې نه وروسته ته استعمالوئ. بل دا خبره چې دا ایز انټیسپټیک هم کار کوي مطلب دا چې په زخم کې هم ښه پوره کار کوي. صحیح ده. بل دا خبره دا چې کمې ګیټۍ یې نو هغه هم ډیزالو کوي مطلب دا هلکۍ د ځان سره او بیا وړو بولو په ذریعه باندې راوباسي. صحیح ده. نو دا یو ښه میډیسن دی تاسو راغستی شئ. قیمت هم کم دی او طریقه استعمال درته ما وویل. صحیح ده. نو انشاءالله دا تاسو استعمال کوئ. استعمال طریقه یې داسې ده چې 2 ورځې تاسو استعمال کوئ انشاءالله فایده به درکړي. بل دا خبره چې فرض که 2 ورځې پس هم تاسو یو ټي آی نه ټریټ کېږي نو ښه خبره ده چې تاسو الټراساونډ وغیره وکړئ چې وجه یې څه ده. صحیح ده. مننه. السلام علیکم.